نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرة مطهرة مباركة شروع د مدینی زندگی دغه احوال مخکې بیان کړي باقي احوال هغه به ذکر کوو. مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د یې وروسته د هغه کوم زندگی وه یو صفت په عمر بن الخطاب کې دا و چې د بدعاتو ډېر سخت مخالف او یریده به چېرته دا کار بدعت دی په دین کې یو نوی کار د هغې د پیدا کېدو سخت مخالف. دا معلومیږي د یو حدیث نه کوم امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیری مسجد کې و نو هشام ابن حکیم ابن حزام رضی الله عنه د مونځ کولو په مانځه کې چونکې سنت طریقه دام ده چې که سړی انفرادي مونځ وکړي د شپې نو هغه په جهر باندې کولی شي. ماښامون د یې نه پوه شوی دی که د ځان راغلی ولاړ دی نو هم په جهر باندې کولی شي. نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه او مانځه باندې ودرېده نو په دې مانځه کې هغه تلاوت شروع کړه د سورة الفرقان کوم چې ما آیت کریمه ولوسته تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دا سورت یې ولوسته نو په یو بل قرت باندې ولوسته په کوم قرت باندې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه اورېدلی د نبي صلی الله علیه وسلم نه. نو عمر ته ناشنا ښکاره شو چې ما ته نبي دا سورت یو شان الفاظو باندې ویلی دی او ته خو بل الفاظ ویلم. دا موږ ټول دپاره پکار دي چې خپل دین زده کړو د دې نظام خبر کله یو بل قرت باندې سړی قرت وکړي خلک وایي دی خو پکې څه ناشنا الفاظ ویلی لکه مالک یوم الدین دی سورة الفاتحه کې په دې کې دواړه قرت مشهوره دي. دا قرت پکې هم دی مالک یوم الدین او دا قرت پکې هم دی ملک یوم الدین. او که چېرته یو قاري ملک یوم الدین وایي خلک یې څه ناشنا وي هغه موږ د دین نه خبر نه یو. دا زموږ غلطي ده چې موږ ځان په زور باندې جاهل کړی. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه قرت چې واوري څه ناشنا ورته ښکاره شو. نو ګوره دومره په دین باندې د غیرت کاوه قریب وه چې په دې مانځه کې پې ما ورته کړی وی حمله مې پې کړې وې چې دا ته څه شی وې خو بیا مې صبر وکړو مهلت مې ورته ورکړه چې دې مونږ نه فارغه شي. مانځه نه چې کله فارغه شو نه بس ما نه دې ګرېوان نه ونیو او دا په دې دا کې څادر وه څادر مې ورته تاو کړو دې مرۍ نه. ما ورته ویل زه یې نبي ته پېښ کړم تا دا سورة فرقان خو بل شرط ولوستو ما چې د نبي نه څنګه اورېدلی هغه شان تمام دی داسې نه اورېدلی. بس مرۍ نه مې کلک نیولی او هغه زورور سړی ورته چا څه ویلی سیدې بوته نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته یې ودرول. ورته ویل عمر بن خطاب ولې ویل یا رسول الله ته ما واورېد چې د سورة فرقان داسې لوستو چې کوم ما نه اورېدلی ستا نه. نبي ورته ویل پرېږده دا ویل هغه پرېښودی. هشام ابن حکیم نے حزام ته لیکل ته ولوله رسول فرقان ته څنګه ولي هغه ولوسته قرت یې وکړو نبي ورته ویل هکذا انزلت داسې هم نازل شوی دی.
بیا عمر ته ارتول ولا عمر ولو ساعت هكذا وانزل قسم نازل شوی دی انما انزل القرآن على 7 احرف قرآن په هو قرتونو باندې نازل شوی دی د اسانۍ لپاره هغه جدا تفصیل له حدیث کې هغه ذکر کیږي چې وو قرتون سم مراد دی هغه ابن جرير خپل تفسیر کې تفصیل کړي دا هغه ته ذکر کوي خبرې دي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دی حدیث په باندې کې دا چې په دین ډېر غیرت کا وي مانځ کې قریب او چې ما په هغه باندې حمله کړې عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې کې او دا چې ډېر مستغني انسان خپل حاجت په چاته پیش کاوه دې فرمایي په خپل باندې صحیح مسلم کی حدیث ده وای ما بکل کلا سکارو کو مسلمانانو په خدمت باندې نبی صلی الله علیه وسلم زونه کول ما با کارو ته نبی صلی الله علیه وسلم مال سب مال را کاو څه عطیه به را کولا څه اجرت کې به را کاو ما وته یا رسول الله دا مال هغه چالو چې څوک ډېر محتاج زما څه گزاره کیږي خیر ته مال پر کوم ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل خذه وایل خیر دی وما جاءك من هذا المال او د دې مال نه څه شی تا راشي وانت غیر مشرف او تو ځان مخې مخې ته کېنو ولا سائل لني غارم ځان ته مخې مخې ته کېنو غارم نو فخذه نبي اخلا خیر دی که څوک د خپل درکې اخلا بیا خیر دی انکار پکې مکوا هو ما لا فلا تتبعه نفسك که څوک یې نه درکې به په ځان مو ورپسې کوه چې ما دراک ولا ما دراک هرڅ ما ځان کې پیدا کوه او چې څوک د خپل فقط فضل کوي خیر دی اخلي دي دا موږ کې پورا سبق راکړي ځان کې استغنا عادت پیدا چاته ځان محتاج به ثابت وي دا نه چې بیګا شپه زماندار تیر شي ما په کور کې شي نو الحمدلله همیشه لپاره الحمدلله کنور یو نعمت هم نه دا روح صحت عظیم نعمت چې الله تعالی درکړي دي ستا بدن دا دومره قیمتي بدن دی یو اندام ستا د کلونو روپو دی په دې کې به ځان چاته محتاج ثابت دی څوک له خپل خوښه باندې تحفه درکوي رب کومو د چا زړه ځان والدي خیر دی او چې چا نه درکاوه نو ځان مخې مخې ته کوم سبحان الله راشي زمونږ حالات څه ګورئ زمونږ حالات وګورئ موږ چې کله یو شي راشي د خلکو لپاره ارسل مخزان مخه ته ارسل ځان مخه ته خپه کیږي بل په دې خبرو باندې هغه باندې اصلاح خبرې دي ار یو وای چې مسلم خرم دا بل د دولت کې مرشي چې زما کرتی جوړه کی کله رمضان په کې راځي کنور بواز راځي ونص الله رب کوي دا نو چې دا سره غریب دی دا محتاج دی دا محتاج وکړي دي زما خو لا څه گزاره کیږي زما څه کار چې زه اخلم خپل ځان ته وګوره چې ته مستحق یې د هغه سره کني مستحق دې کې به انسان کې د سبوعیت ماده پیدا کیږي د درندګۍ ماده په انسان کې پیدا کیږي د انسان درنده جوړیږي به د پردې غلاګانې کوي هاو پوری به نه ډېر کولاو کوي په حرامو یې رسول د بریک ته لګي بیا چې د استغنا ماده درکې استغنا په خپل الله درکې په خپل عمر بن خطاب رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا کړې او دعا ته قبول شوې ده او خدای چا نه پاره عمر زانو فرمایي یو پیری ما کپڑے واغوستل دي نوی کپڑے مې واغوستل چې نوی کپڑے واغوندي کنه نوی وګړندلې او واغوستل داغه لپاره خپل دعا چې خپل دعا یې ته خدای نه دی معلوم موږ صرف دغه تفریدا چې یو بل باندې اعتراضونه چرته کوه ستاروجه صحیح او ستاروجه غلطه ستاختر صحیح او ستاختر غلطه دغه تفریدا دې تر شخه مار سامن دي خلک او نور د خپل دین لا نور خبره نه وړي خبرې چې موږ یو وړي خبرې وړي نه دي ټول غټي دي په کول کې آسان یې علم خبر نه دین څه خبرې چې خپل کول څه جامع واغون د مرادي څه واره د دوه شته مړه د دین غم نشته من سره من کدین دا ښکار کی چې ما ترازا خپل پور شي څه سر کوډه واه بیا ځان له منځله خبر نه چې مالي مازی کې څه ویلي څه نه دی ویلي مو خدای قطه پرېدا
زمونږ ټول ژوند 24 ګنټې ژوند د الله په فضل کرم سره موږ ته نبي ښودلی دی چې تاسو به د ټول په سنت طریقه تېرولی شئ. کپړې د نه واغوستلې د هغې جدا دعا ده، چا د څه ولیدلې د هغه جدا دعا ده. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي ما نوې کپړه اغوستلې وه، نبي صلی الله علیه وسلم زه ولیدم، ما ته یې ویل څه ویل دا دعا یاده کړي، یو به ته ویې وایي دا په دې کار نه کېږي. زه ورته تپوس وکړم چېرته کپړه اغوستې وه، ما ته نه زه یې ووالم ډېره ښکلې کپړه نه کله وایي بېکاره شي زه به څو ته ما د دې تپوس نه کوم نبي کپړه یې دي څو ته وایي البس جدیدا وعش حمیدا ومت شهیدا. دا د کپړو دعا ده چې چا سړي نه دا دعا ورته کوه البس جدیدا نوې کپړې واغونده وعش حمیدا ښکلی ژوند تېر کا ومت شهیدا او تا ته د الله مرګ شهادت درکړي، شهادت مرګ الله درکړي. دا دعا ویو یو بل ته. عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم دا دعا وویله. نو کېدای شي کله کله به دا دعا قبول شي چې مړه ته شهادت سړي ته میلاو شي. شهادت چې معمولي مرتبه خو نه یو عظیمه مرتبه ده. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سره چې کله صفوان رضی الله عنه بدنام کړی شو واقع د عفت کې راځي نو صفوان وروسته دور کې به شهید شو. عائشې خلکو ته ویل دې خلکو ویل ما سره صفوان بدنامه وویل صفوان که غلط سره الله به شهادت ته ورکولی، الله به شهید کولی. نو دا دعا یو بل ته هغه ویل نبي صلی الله علیه وسلم او عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې دومره اعتماد او دومره مینه چې ګوره دوست د دوست په ترقۍ باندې خوشحالېږي. دوست دې ته ویلې کېږي، دوست دې ته نه ویلې کېږي چې تا ته غل وي، دوست دې ته نه ویلې کېږي چې انتظار کوي چې دا مال سره راکړي او چې څه درسره نه وي بیا ته لاره پرېږدي. دې ته دوست نه وایي ښه، دې ته لالچي ویلې کېږي، دې ته خودغرضه ویلې کېږي. داسې دوستان ډېر تاسو ګورئ په دې عالم کې شته دی خودغرضه خلک چې څه وله ورکې ډېره ښه ده، ستا صفت هم کوي او ستا مرسته هم کوي. شپه ورته ته حاضره وي چې پیسې ته څه لږې کمې شوي بیا درته لاره بدلوي. خاص سلام ته هم دی نه کوي ماله سلام باندې. ما ته یوه لطیفه راپیدا شوه، یو کس و نو هغه مالداره شوی و، مخکې غربت ته راغلی مالداره شوی و. چا ورته په لاره کې سلام کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ده ویې ته زه به ورته ویم ویل بل ورته سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله زه به ورته ویم بل چا ورته ویل دا څه شی دی؟ ویل دا ما سره کور کې پیسې دي زه هغې ته د دې سلام رسول یم. ګنې زه خو مخکې وم ما ته چا سلام کاوه دا سلام هغه پیسو ته کوي چې په کور کې دی، زه ورته هغه سلام رسول چې دا خلکو تا ته سلام کاوه. زه خو مخکې موجود مخکې خو ما ته چا سلام نه کوه، زه خو پیسو ته خلک سلام کوي ځکه دی کس ته ستا سلام به زه پیسو ته ورسوم. زمونږ دوستانه تعلقات همدغه هدف پورې رسېدلي دي. دا دوست نه دی، دوست دې ته ویل کېږي چې په هر ټیم کې تا سره ولاړ وي، که راته ده هم ولاړ دی، که سخته ده هم ولاړ دی، ستا د ځان قرباني کوي، دې ته دوست ویلی کېدلی شي. نبي صلی الله علیه وسلم دا هم د عمر سره ښکلې دوستانه هغه ته پته و چې عمر زما په ترقۍ باندې خفه کېږي، زما په معجزاتو دا خوشحالېږي او زما په معجزاتو په ترقۍ خوشحالېږي. نو یو واقع کې راځي جابر بن عبدالله رضی الله عنهم دا فرمایي زما پلار وفات شو او واقع تاسو ته معلومه ده. جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې کله چې غزوه احد قایم شوه دا د پلار نه یو زوی جابر رضی الله عنه عبدالله بن حرام رضی الله عنه والد صاحب نورې ټولې خویندې تقریبا اووه یا زیاتې هغه خویندې وې دا یو سره د پلار نه وایي د احد په سهار باندې چې خپل پلار راووښتم ما تېر بچیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته په دې ټولو خلکو کې ما ته ګران دی ځکه زما بچیا نن زه ځاني نه بچ راته ښکاري زما اول شهید یم د احد په دې معرکه کې به زه اول شهید یم. بچیا په ما باندې قرض دی زما قرض به ورکړي او بل د دې خویندو سره به ډېر احسان کېږي. دا خویندې تا ته پاتې دي د هغې خیال به ساتي. واقع چې مکه شان ته او احد کې اول نمبر شهید عبدالله بن حرام رضی الله عنه جابر دغه پلار او وفات شهید شو. قرضدارانو
مختلف دی. یو يهودي دغه 10 وسقه کجورې 10 وسقه دا کجورې په دا فرض او پوره کېدي نه ډېر زیات دي. ما نه مطالبه کړ چې مال به خپل کجورې را کسب دا سبا قرض ما سره ویل ما او دې ماته صبر وکړ مهلت را تراک باغ کې دومره کجورې چې هغه دې کافي کېږي نه. نو زلال نبی صلی الله علیه وسلم پس یا رسول الله تراشه مالک سفارش ته دی يهودي ته کله ستا خبر ونی ماته لګ مهلت راکړي. نبی شکل راغی دی يهودي چې واته پته وي د سفارش راوستو دی له سبب سفارش نه راوړل سفارش مفارش نه مال خپل کجور راکېدل نه باج قرضدار داسې زور شانتي. نبی صلی الله علیه وسلم د پته وي چې سفارش نه مني. نبی صلی الله علیه وسلم باغ ته ورغی دی باغ کې وګرځید راوګرځید دعا د برکت په کړی و. جابر بن عبد الله رضی الله عنه او فرمایي بما تنويل وجد له فاوفي له المدينه دا میوه راوشو کوا او د دې چې څومره دی هغه پوره ورکا. جابر بن عبد الله وایي ما ته راوشو کولی ما هغه ته ټول کلی هغه ته پوره ملاو شي بلکې زیاتې پاتې شوې. د نبی معجزه وه. ما نبی ته ویل چې یا رسول الله کجورې مې ولا ورکړي او پوره شو زیاتې شوې. اوس نبی په دې ټولو خلکو کې نور څوک نه یادوي. جابر ته وایي اخبر بذلك ابن الخطاب. جابر لاړ شه عمر ته خبر ورکړه چې داسې معامله وشوه. نبی ته پته وه چې عمر زما په دې معجزه خوشحالېږي زما خاص ملګری دی. جابر زر راغله ما عمر ته ویل چې نبی راته ویل چې خبر وکړه. وایي ما ته مخکې نه پته وه. نبی چې په دې باغ کې وګرځېد ما ته پته لګېدلی وه چې دا به نبي پوره کېږي ما ته مخکې نه پته لګېدلی. عمر رضی الله عنه د نبی سره محبت او مینه ډېر زیات او دا ډېر یو غیرتي انسان و. د ده لور چې وه دا واقع مخکې ذکر کړې وه مختصر بیا مې ذکر. د ده لور وه حفصه رضی الله عنها. دا چې کله خاوند وفات شو کونډه پاتې شوه. نو دا ګوره یاد لرئ د خپل زوی دپاره څنګه سړی ښځې منتخب کوي دغه رنګ د خپل لور دپاره ښځې منتخب کول دا څه عیب درې ګورې دا د پښتنو غلط رسمونه غلط رواجونه چې کله یو سړی خپله لور چاته ووایي چې یاره زما لور ته که خپل زوی داخلي یا دې ځان داخلي نو زه ته بلکل تیار دا خلک عیب شماري خلک وایي دې کې څه چل دی وایي دا زمونږ بدګمانۍ نه زمونږ غلط ذهنونه. یو سړی تا سره مینه لري احسان کوي په تا باندې د هغې ته غلط مطلب اخلي او بیا زموږ په دې کورونو کې دې ښځو ته ګورئ بیا پیغورونه ورکوي دې ښځې ته وایي ته خو په پلار باندې زیاتي وي زه دې نه وم چې هغه سترې نه په منګ یې راتاوان کړی. دا خلک د احسان په داسې وکړي خلکو ته ته به د خپل زړه ټوکله ورکړي احسان به ورسره وکړي. دا ظالم به بیا رالګي او په تا باندې به تهمت لګوي چې دا خو څه چل په دې کې پکې و که نه هغه خواښې ظالم به یې لګیایي هغه سخت ظالم به یې لګیایي چې ته خو چې هغه سترې نه موږ باندې راتاواني کړي. ډېر غلط رسم یې زموږ په دې پښتنو کې. عمر له ته غیرتي نه وي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه غیرت او سره مراقبو کې ان شاء الله هغه ذکر کوو خو دا د غیرت خلاف خبره نه وه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله حفصې رضی الله عنها عدت پوره شو راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل ابوبکر هغه یار وکړه ابوبکر زما لور هغه کونډه شوې ده که ستا ضرورت شي تا درته نکاح باندې نو وایي هغه ما ته هېڅ جواب رانه کړه چې خاموش پاتې شو هېڅ یې راته ونه ویل. عثمان ته ورغلم عثمان رضی الله عنه ته هغه راته وویل چې عمره زما فلحال بلې ښځې داسې ضرورت نه شو زه ورته غواړم صفا انکار راته وکړي. وایي د ابوبکر په نسبت عثمان نه زه خوشحاله وم صفا خبره خو راته وکړه که نه دا خو خبره ما ته صفا هم ونه کړه. څو ورځې تېرې شوې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفصې تپوس وکړو چې عمره حفصه والا په نکاح راکړه. نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره راغی ما ته چې عمره ته به واقعي چې خفه شوې زما نه ما ستا لور رد کوله نه چونکې ما نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې حفصه زه په نکاح باندې اخلم نو ما د نبي راز نشو پاش کولی نو ما ویل که نبي نه پاتې شو بیا د زه والم خیر دی
چونکې هغه ذکر کړی و نو لهذا ما نه ویل چې د نبي خطبې دپاره خطبه وکړم. نو عمر رضی الله عنه خپله لور نبي صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. نبي صلی الله علیه وسلم ته عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا زوم هم دی، عمر یې سخر هم دی. او دغه عمر دی رضی الله عنه چې د نبي صلی الله علیه وسلم سخر هم دی. نو د نبي بیا ډېر زیات خیال ساته، خپل لور ته بیا ډېر نصیحت کوه چې بچیه ګورئ خیال کوه، نبي ته خفه نه شي. دا د هوښیار پلار علامه یې ګورئ، د هوښیارې مور علامه دا وي چې خپل بچو ته نصیحت کوي، کورونه ورانوي نه، چل داسې وکړو داسې وکړو، چاته ګورئ خبره پرېږدي په دې مخ باندې ونه خبره ورته ورپوکې ورکړي. دا د شیطان پلار او د شیطان مور نه، شیطان مور دا د هغې کاري چې هغه په خپله لور باندې پردي کورونه ورانوي. دا غلط طریقه ده، نصیحت بچیه خیر دی ناکام کوه. حفصه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم بیبي دا عمر به ورته نصیحت کوي بچیه خیال به کوئ. ګورئ عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه سره یو پیر عبدالله بن عباس وایي زما دا ارمان و چې زه درنه تپوس وکړم چې دې آیات چې سورة التحریم کې الله ذکر کړی دی ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما، حفصه او عائشه رضی الله عنهما دعا ته الله فرمایي که تاسو توبه الله توبه سي نو ستاسو زړونه لکه کاږه شوي دي. سورة التحریم کې مشهوره واقعه ده، تاسو معلومه ده چې د بې مزل حرام کړي. وایي ما ویل چې زما ارمان دا دی چې د عمر نظر دې دوو ښځو باره کې تپوس وکړم چې دا څوک وي، چونکې عمر له الله یې روح ورکړی و، چا به دې ځان تپوس هم سم نشو کولی. عبدالله بن عباس کشر هلک خو سخت ورته ګران و، علمیت په وجه باندې نو هغه د ځان څخه ګرځاولو. یو بېرې موږ سفر باندې تللي وو، بېرته په سفر نه چې موږ واپسي کې راتلو، عمر ځان هو هغه قضای حاجت ته نو زه ورسره لاړم، ما اوس اوبه ویوړې، نو هغه یو سیټ ته لاړ او تا عثمان دې ورته بېرته راغی، ما ورته اوبه ورراړولې، مشران ته خلک اوبه ورراړئ، ما ورته اوبه ورراولې، هغه اودس کوه. نو ما موقع به یې وموندله چې اوس دی په سور کې دی، نو تپوس دې کوم. ما ورته چې امیر المؤمنین دې آیات کې څوک مراد دي ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما، دا کومې ښځې مراد دي؟ ما ته ویل تعجب دی عبدالله بن عباس ته، پتا تعجب دی څه مطلب دی؟ تا ته دا معلوم نه دی یا دا چې دې خبرو تپوس پکار نه دی؟ خو بهرحال بیا موږ ته شروع شو عمر بن خطاب رضی الله عنه موږ ته ویل شي موږ عرب چې مکه کې قریش موږ داسې چې موږ په ښځو باندې غالب وو، ښځې به زموږ نه یېرېدلې. کله چې موږ مدینې ته هجرت وکړو، مدینه کې هلته داسې خلک انصار چې په هغې باندې ښځې غالبه وي، ښځې به په هغې باندې زورورې وي. زمونږ ښځو د هغې نه زده کړه وکړه، چې زده کړه یې وکړه نو هغې به د خپلو خاوندانو سره خبره اړوله. زمونږ سره خپلو بیبیانو ښځې اړوله، د هغه خبرې اړول شروع کړل. یو پېرې په کور کې ما ښځې سره خبرې کولې، نو هغې ما سره خبره کې لږ اوچته شوه، ما سره ما غوسه ورته وکړه چې دا ولې ما سره خبره دې ته وکړه؟ ما ته یې وویل چې ته عجیبه سړی یې، که ما تا ته خبره نیغه وکړه نو غلطه خبره خو مې نه کړې. ورشه نبي صلی الله علیه وسلم د هغه سره بیبیانې خپلې خبرې اوچتې کوي او خبره ورته ورګرځوي. ما ویل چې دا څه وې؟ راته ویل چې بلکل داسې شته دی. زه رالم فورا ما سیره پیدا شوه چې نبي ته خبره ورګرځوي. زه رالم او حفصي ته مې چې حفصي تاسو رښتیا نبي ته څه خبره ورګرځوئ؟ تاسو ټولې بیبیانې؟ هغې ویل چې نو عمر ورته وویله چې که چېرې تاسو نبي ته خبرې ورګرځوئ که نه څه په طریقې کېدی شي د نبي د خفګان د وجې نه الله غوسه شي، او که تاسو نبي ته خبرې ورګرځوئ او الله غوسه شي نو تاسو به سره په تاوان کې واقع شئ. ما ورته ویل بچیا خیال کوه، ته په عایشې مه دوکه کېږه، عایشه نبي ته ډېره زیاته ګرانه ده. که عایشه نبي ته خبره ورګرځوي د هغه خبره وبرداشت کوي، ته د هغې څه ځان مه سموه، خو نبي ته ډېره ګرانه ده. بچیا خیال کوه ګورې څه کېږي. بهرحال نصیحت مې هغې ته وکړو. بیا وایي زما ما یو انصاري صحابي زما ګاونډي و، نو موږ به نمبر یې ښودلی و. یوه ورځ به هغه ته د نبي صلی الله علیه وسلم خواله چې څه به یې واورېدل هغه به یې ما ته بیانول. امام بخاري دې یو مسله مستند کړې باب المناولة فی العلم، په علم کې نمبر یې ښودل. یوه ورځ به یوځي بله ورځ به ونځي، په علم به قضا کوي. نو چې کومه ورځ باندې به هغه لاړ نو هغه ما له خبر راوړو.
او چې زه به لاړم ما وله خبر راوړ یو ورځ دی راغی او زه کور کې وم ورې ډېر په تیزۍ باندې وواهه جړک جړک باندې ور وواهه زه راووتم ما چې خیر دی چې یو غټه حادثه راغلې ده څه حادثه راغلې ده غسان باچا په ټیم کې تیاری کړې ده همې غسان باچا حمله کړې چې نه هغې نوم غټه خبره ده ما چې خیر څه خبره ده نبي خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي او بس ما سیاره پیدا شو ما وایي چې حبسې تا ته معلوم وي چې ته د نبي سره خبره وګرځوه زر مې کپړې مپړې بدل کړي سیده رالم مسجد نبوي رالم مسجد ته راننوتم خلک مسجد کې ناست دي صحابه کرام ناست دي ژاړي ځکه په بیبیانو باندې خبرې چې نبي بیبیانې طلاقې کړي دي زه ورغلم ما غلام ته ویل یو غلام په دروازه باندې ولاړ ته چې نبي ته یو چې عمر راغلی دی اجازه غواړي هغه ورغی نبي ته ویل خو نبي خاموشي اختیاري سي او نبي ته راغی ما نبي ته سلام بیا څه راته وایي زه بیرته رالم هلته کېناست مسجد کې خلکو سره ناست وم خلکو ژړل بیا ټینګ نه شوم بیا ورغلم بیا ملکه شان درېیم کرت بیا په درېیم کرت چې کله زه ورغلم نو ما ته غلام ویل چې نبي ته ما ویل ستا خبره وکړه نو راته څه ونه ویل زه راروان شوم چې راروان شوم بېرته راپسې روان شوم عمره نبي دې غواړي راشه زه ورغلم نبي صلی الله علیه وسلم بالاخانه کې پروت دی او په دغه ورځ کې هغه د سولې نه راولېدلی او دا یو ختم ختلې وه او دا یو سیټ نه دی دا یو سیټ دا تش یو دا ورون د دې نه غوټ پوستکی سې وختې و نو هغه پروت و بالاخانه کې نو عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي زه ورغلم ما سلام لاور مې تپوس یا رسول الله طلق النساء مې بیا دې طلاقې کړي دي ما ته ویل چې نه ما دې طلاقې کړي غلط خبر خور شو ما الحمدلله ویل خوشحاله شوم کېناستم بیا مې نبي ته کیسې شروع کړې چې دې خبره باندې زه خوشحاله کړم ویې خلکو باندې ما ورته کیسې شروع کړې ما ورته چې یا رسول الله زمونږ کار خو تاته معلوم چې موږ په مکه کې ونو په ښځو موږ غالب وو مدینې ته رانو دلته ښځې په سړو باندې غالب وي زموږ ښځو د هغې نه زده کړه وکړه او دا ټوله قصه مې ورته وکړه بیا ورته خپله قصه دا وکړه چې ما څه خپله داسې معامله راغلې وه بله شپه د حفصې مور چې د خپله ښځه ورته یاده کړه چې هغې څه مطالبې رانه کولې څه خبره کې راسره یېدله ویل ورپاڅېدم ویل څو کوي پرې څه ټیواله نبي وخندل ویل دا دلته چې کومې ناستې دي خپلې بیبیانې دې ما نه مطالبې کړې تنګ کړی وه نو عمر رضی الله عنه حفصې ته غوسه شو عایشې ته ابوبکر غوسه شو موږ تاسو نه ویل چې نبي مله تنګوئ بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه فرمایي چې ما داسې تېر چاپېر وکتل او نبي ته مې وکتل نو نبي په یو کوزکي باندې پروت دی کوزکي نه ډېرې په هغې باندې پروت دی کمیس یې وښکلی به دا ټیم کې ما وکتل چې نبي په ډډه شو ډبل املا کې سې پټې تللې وي کوزکي دا پټې پکې سې جوړې شوې وي تېر چاپېره ما نظر وکړه نو چمړې دوه څرمنې چې کومې دا دوه چمړې د هغې مشکونه ځوړل وو یو توره ځوړل وو لوی شی نه ښکاره کېدل نو ما وژړل په دغه ټیم کې ما ته عمر ولې ما ورته چې یا رسول الله عجیب خبره ده فارس او روم والا مصر او کسرا نرمه نرمه بسترو باندې پراته دي او ته محمد رسول الله الله نبی الله پیغمبر کوزکي باندې ملا کېدل پټې کړې دي او دا صرف د مشکونه د سرمنو دغه پراته دي خلک نور شی نشته ما ته ویل افي شك ابن الخطاب ته په شک واقع اولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا عمر دا خو یو قوم د دې تر دې مزي په دنیا کې زفر ورکولی شي دې لپاره آخرت کې څه نشته دی موږ دلته غربت ژوند تېرو خیر دی موږ دپاره آخرت دی په دې مه خبر کېږه بیا نبي صلی الله علیه وسلم راکوز شو او یوه میاشت هغه قسم کړی د خپلو بیبیانو نه ایله بیا سورت احزاب کې الله آیتونه نازلې کړل او بیبیان چې کومې نو هغې باندې امتحان وکړه شي چې الله او رسول او آخرت غواړئ که دنیا غواړئ که دنیا غواړئ راشي بس خپل پیسې ویلې خپل مهر والې ځئ او که الله او رسول غواړئ او آخرت غواړئ نو آینده کې داسې مه کوئ او ټولې بیبیانې په هغې کې کامیابي شي دا حدیث امام احمد په مسند کې تفصیلا نقل کړی دی دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا یو څو احوال هغه ذکر کړل مدینه کې باقي ان شاء الله نجمه کې دا فضایل هغه اشرف فضایل عجیب باندې هغه ان شاء الله تعالی ذکر کوو
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.